نن د جمعې په شپه د پاکستان جینکۍ فلمونه ګوري ټوله ځینې بړواګانو په کور کې لګوي 10 روپۍ ټیکټ پې ولګوي د کور کې ستا لوڼه او ښځې هم دي او پردي لونډان دي هم وله راننه ایسته په هغه وخت کې پښتونې چې لور دې بل کره شپه وکړي او سهار دې تپوس وکړي چېرته تللي وي جینۍ وایي پلانې سویلی کره زما د سکول کلاس فیلو وه هغه کلاس فیلو دی وه که کلاس فیلر دی و دا هغه شرمېدلی قوم دی 10 کاله پس به وګورئ د پاکستان عوام به ډماني ډمان تاسو ته به د بنو مولیان د جنت ټکټ درکوي او تاوی به په سنبۍ کې به درته ږدي ولې د ټي وي په پرده چې د ډمې کوم لباس ښځې وګوري سبا له وګوره هغه لباس دې ښځو اچولي که زه دروغ وایم که دروغ وایم ویې وایئ ما پسې دبلې مه غږوئ بیا په شیشه اوس پرې کړو خپلو ګریوانونو کې وګورئ د جمعې په شپه وي سی آر چلوئ د دنیا ډمتوبونه او کنجرتوبونه د جمعې په شپه به ټوله شپه خلکو درود وی په آخره شپه کې به چې اوده شو نو رسول الله به په خوب کې لیده نن د پاکستان دنیا یو پاکستان کې وزیر جوړ شوی دی وی په ټي وي به یو ښه ډرامه د فلاني کېده دا چا بند کړې ده به زه بیا کولاوم تاسو به ډېر ډېر څه کولاو کوئ د چرګو مرض درته تاسو هغه بند کړي څه دي چې کولاوه وایي به بند کړي دم هم بند کړې ډمان هم بند کړه شراب هم بند کړه جواري هم بند کړه ته وګوره د 1 کروڑ روپو شراب د بار ملک نه امپورټ کیږي ستا ملک 1 کروڑ ا دې ملک کې د چټرې مری جوړیږي خلا پرېدا تاسو بند کړي څه دي 10 روپۍ راځه زما کور ته پا کور کې ښځې ناستي او د دنیا لونډان هم هغه کور ته ننوځي په شرمونو شر پښتانه دلته لاغه مینګه پښتانه مینګه مې تاسو هغه وخت پښتانه چې ښځې په یو بجه د سلیمانه کور ته راځي پښتون قوم دې ته کېناستو چې ځوانه ښځه ورسره په لار روان وي وګم وي ها نو نور څه حال دی چې په دا وروستو ځای کې هم درته هغه د کونینو ستنې ووایم چې داسې ټوپونه به وایي پرېږدم د خیر افغانستان ته د خدای د خیر اسباب اوس دې پکې خدای د سکون اسباب پیدا کی او صحیح شرعي نظام دې پکې راولي او صحیح شرعي نظام دې الله په پاکستان کې مراو دا زمونږ ملک دی زمونږ وطن دی او د دې سرمایه‌دارو د لاسه تباه کېږي لګیا دی د دې غټانو د لاسه تباه کېږي لګیا دی غریبان په ځان پوهېږي نه دا چمچې چې دي دوی په ځان پوهېږي نه د دوی د لاسه سرمایه‌دار حد ته رسېدلي دي او هغې یې تباه کوي